دوستانو سلامونه نیکی هیله نن موږ تاسو په دې ویډیو کې زده کوو چې موږ څنګه کولای شو د فیسبوک پیج یا صفحه جوړ کړو. یعنی د دې ترڅنګ چې موږ تاسو خپل آی ډي لرو څنګه کولای شو چې د ځان لپاره یو صفحه هم جوړ کړو چې په هغه کې فعالیت وکړو. نو د دې لپاره چې صفحه جوړ کړو دوستانو لومړی راځو دغه درې ډاټا چې تاسو وینئ پر دې باندې کلیک وکړو. لاګه څخه وروسته د پیج په نامه باندې دغه اپشن ته راځو. دلته تاسو دوستانو وینئ په داسر کې دلته موږ درې اپشن لرو: کریټ، لایک پیج او انویټیشن. موږ تاسو کریټ باندې کلیک وکړو، یعنی دا معنی چې تاسو صفحه جوړه کړئ. کله چې موږ پر کریټ باندې کلیک وکړو دلته په اخر کې موږ ته لیکلي دي get started. نو get started به موږ ووهو. دلته به موږ تاسو خپل د صفحې نوم ورته ورکړو. مثلا زه یو نوم ورکوم پرایمري سکول. لاغه څخه وروسته به نیکسټ ووهمه. دلته تاسو خپل کټګوري ورته ورکړئ، یعنی په کم سیستم کې تاسو مخ ته ځئ. مثلا دا تعلیمي ده، مکتب دی، بل دی. مثلا زه وایم چې دا پرایمري سکول یا سکول ایجوکیشن تعلیمي دی. پروډکټ سرویس مثلا هغه کوم شان چې تاسو ورته انتخابوي هغه په تاسو پورې اړه لري. کچېرې تاسو ویب سایټ لري تاسو به دلته خپل ویب سایټ ورته ورکړئ، او کچېرې ویب سایټ نه لري نو دلته به د اسکیپ چې دی دغه به ووهئ. دلته وروسته به تاسو د پروفایل او د کور عکسونه ورته ورکړئ. یعنی مثلا هر عکس چې تاسو غواړئ پروفایل ته ورکړئ هغه پروفایل ته ورکړئ، او هر عکس چې تاسو غواړئ کور ته ورکړئ هغه به کور ته ورته ورکړئ. مثلا ما دغه یو عکس ورته ورکړئ د پروفایل لپاره، غواړم چې د کور لپاره هم یو عکس ورته ورکړم. مثلا دغه یو عکس مې هم کور ته ورته ورکړئ. دغه څخه وروسته به یې وکړو. دلته لاندې ډن چې لیکلی دا ډن به ووهو. نو دغه څخه وروسته به دوستانو زموږ ستاسو د فیسبوک صفحه جوړه سوې وي. د فیسبوک صفحه جوړول ډېر اسانه طریقه ده، مشکل نه لري. فقط هغه پیج چې دی په خپل د فیسبوک د آی ډي د لارې څخه په پیج باندې کلیک وکړو، دغه څخه وروسته کریټ انتخابوو، بیا هغه مراحل ځینه پر ځینه مخ ته ځو.